अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په یو نوي ویلا کې زه تاسو ته هرکلی وایم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. راځئ چې د نن ورځې ویلا شروع کړو. ښه به د نن ورځې ویلا کې دی تقریبا دا د ماسپښین نه شروع شو، 2:30 بجې دي. سهار مهال زما لږ کارونه او ګرمي مونده وه چې ما ویلاګ ونه کړو. اوس مې ویلاګ خپل سټارټ کوم، ستاسو سره میلاو شم ځکه چې ډېرې ورځې شوي ما ویلاګ نه و کړی. نن مې ویلاګ سټارټ کړو او تاسو کتئ چې ډېره زیاته ګرمي ده، نو دې وجې په ما خولې راغلي دي او تاسو دا موسم هم وګورئ، ډېر زیات ګرم موسم دی او غرمه هم ډېر زیات تیز دي، ډېر زیات تیز غرمه دي. سیلۍ هوا پکې لګي خو د باران امکان دی. بیګا مې کتلي نو تاسو خو چېرته هم مه ځئ، مازدیګر به میلاویږو، نو مازدیګره پورې زموږ سره اوسئ. دې ټایم کې مازدیګر تقریبا 4:30 بجې دي. زه ووتم د خپل باغ ته غاړ ته. په دې کې ما بینډی کرلي دي او څه دې پله پکې کدوان دي او کریلې دي او دا قسم بوټه پکې ما کرلي دي. تاسو کتئ چې ما ورته څښا جامې مو اغوستې او ما یې دا اوبه به یې کمه او لږ ګوډ موټ به پکې وکمه. تاسو ته م وایي چې دا له بوټي کرئ. نن سبا 200 روپۍ کیلو بینډی دی. हमारा بینډی روزانه په 2 ورځ باندې 2 کیلو او 3 کیلو بینډی کې 400-500 روپۍ ما لګوي. نو زه تاسو ته وایم بینډی او دا بوټي موټي ځان له په لږ ځای کې کاري، دا ټوټل 2-3 مرلې ځای به هم نه چې ما پکې دا بوټي موټي کرلي دي. نو نور بیا وروستو میلاوي ستاسو سره ګپ شپ لګو. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. په دې ټایم کې موږ رالو سوني ګرام ته چې دلته ډېر زیات ښکلې اوبه بهیږي او خواته ورسره شینکۍ ځای دی، نو پای کې سړی کښېني او د اوبو د هغه ډېره زیاته مزه کوي. موږ رالو دلته مازدیګر موږ مې لاړ به شکر به ولګو. خان هم راسره راغلی دی. خانو څنګه یې؟ او موږ یې تاسو ته به یې وښیو. نو راځئ تاسو یې وګورئ، که خوښ شو نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ به تاسو زمان دا خبره یره شوې وه چې دلته ډېر زیات په دې مازدیګر کې خلک چکر له راځي. دلته خو یو کرکټ میدانونه او د کیل میدانونه هم آباد دي. دلته د دې سره خواته د کرکټ ګراونډ دی. او بله خبره دا ده چې دلته چې کومه د اوبو نه کومه یخ هوا راوچتېږي نو ګرمي ډېره زیاته ده او خلک د ګرمۍ نه تنګ شوي نو مازدیګر دې ځای ته راشي. دلته د اوبو نه یخه هوا راوچتېږي نو د هغې سره سړي مطلب سړی ګرمي نه محسوسېږي دلته. نو امید دی چې دا ځای به ستاسو خوښ شوی، دا ځای ستاسو خوښ شوی. نو لکه راشئ، ځکه چې مونږ په د ګرمۍ نه تنګ شوي دې ځای ته خامخا راشئ. نو مونږ سره اوسئ، چېرته هم مه ځئ. نور ویلاګ پوره وګورئ.